نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون دا امغا آیتونه دي چې 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې لوستي په دې آیاتونو کې الله عز اسمه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فرعون لعین د زندګۍ حالات بیان کړي 13 جمعه باندې ما تاسو ته عرض کړو چې فرعون په ابتدا کې یو ډېر خوار انسان بعض بزرگان وایي چې د مور سره په کشتۍ کې سور او هغه وخت کې دا د غېږې ماشوم نو کشتۍ په دریاب کې ماته شوه مور یې ډوبه شوه او د یو تختې د پاسه پاتې شو اوبو یوړو د سیند غاړې ته یې وغورځولو هلته چاره ونیوه ویې ساتلو تربیت یې کولو د ده هغې نه بعد چې لوی شو نو بیا دیرې پې باندې ساتلې د زمانې حوادثو انقلاباتو ته بادشاه جوړ عزیزانو په دومره خواره او بده ورځ د ده تربیت شوی او د زمانې انقلاباتو چې څه وخت کې دنه بادشاه جوړ کړ او څه وخت تیر شو نو د اعلان وکړو چې زه خدای یم زه خدای ما او زما رعایه چې څومره ده دا چې سهار را پاسئ نو اول به راځئ ما ته به سجده کوئ هغې نه وروسته به بیا بل کار پسې عزیزانو حکم حاکم مرگ مفاجات د حاکم حکمو خلق براتلو دته به سجده کو درې نیم سوه کاله په دې اسنا کې تېر
د فرعون 400 کال عمر، 400 کال. چې دغه غرور او تکبر انتها ته ورسېد، نو الله پاک اراده وکړه چې دغه د غرور او د کبر انتها وشوه، اوس زوال پکار. عزیزانو دا یو ټکی یاد لرئ چې هر کمال سره زوال لازم. فرعون ته د وخت خلق وویل چې صاحب ستا د دې خوب تعبیر دا دی چې ستا په دې بادشاہۍ کې به یو الک پیدا کیږي او هغه د لاسه به ته تباه کېږي او هغه د لاسه به ته غرق کېږي. فرعون وی چې دا خو آسان کار دی، هلک به څنګه پیدا شي مانا؟ زه خدای چې نو زه چې خدای مانو هلک به څنګه مانا پیدا شي؟ ښځې جدا کړې او سړي یې جدا کړ او واده وکړو چې سړی به خپلو ښځو ته نه نږدې کېږي، بس ښځې به بیا اوسېږي، سړي به بیا اوسېږي، چې هلک اډو پیدا نه شي، چې اډو بچه پیدا نه شي. کم خزو چې حملو بچه بچو شو که جنای وانو پری بیخوا او کالکو نو حلال بے چې اصل نه چې دی چې هغه الک چر تراشي چا د لاسه به زغر کړي او یا زره الکان حلال کړي او یا زره. د خدای شان ته ګوره، د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پلار چو هغه د خزو په سرای باندې څوکیدار ولګو چې ته بدل ته پیرا ورکې چې څوک سره خپل خزې ترانه شي او علوق نشي او غالط پیدا نشي. چونکه د موسی علیہ السلام مورم دغه سره کې نو خبر او شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور چې څه وخت موسی پیدا کېده لاړه چرته یو طرف ته بچه پیدا شي، چې پیدا شي خاوند ته وایي چې زما حضور شوی دی، وایي خدای دې دا به څه کېږي اوس ځه راکه چې دی خپل خدای له بوزم. وی مړ دی کې وی نه پغې کړی دی او فرعون اوس په تخت ناست دی. علما لیکي چې دی د قد نه ورکوټی او ډېره لویه ږیره یې وه او په دې ږیرو هر ویښته کې ملغلرې پیرلې وي. نو ګیره سپینېده چې د ده شروع شو نو خپل وزیر ته یې وویل حامان ته چې زما خو ګیره سپینه شوه او دا خلق به وایي چې دا خدای سپین ګیری شو. هغه ورته وویل چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم. عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمج لرئ بعضې وخت کې که فرعون هم د څه نیکۍ نیت کړی نو ملګرو نه دی پرېښی نیکۍ کړی. په دې خبرو پوهېږئ؟ که ده ووایي چې دا خو زه سپین ږیری شوم په کار دا دي چې زه دا خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم، نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې ګبراو نه شي د دې علاج به زه درته وکړم. بیا دې 400 کاله بادشاه
او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو وکړي او 400 کاله د خدای دعوه کړي. نو ما دا ټکي تاسو مخکې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم. د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری دی چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي. عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای انسان ته وویل دنیا ورته سجدې مو کړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ په دې سره پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او دته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او دته پته هم نه لګي او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او دته پته هم نه لګي. دې وجه نه هر وخت د خدای د قوت او د زور قایل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کړي داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیه السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غېږ کې لوی شو او بیا دغه موسی علیه السلام څه واقع مد نظر ملک پرېښو بل ملک ته لاړ. هغه ملک ته چې دی کوم ملک ته لاړو د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دوه لوڼه ای بغړې او چیلې سرولې کوی ته به چې رالې ګډو چیلو له به اوبه ورکولې پاکوي او داسې بوکه وه چا به څلوېښتو کسو راایسته. موسی علیه السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوویست. اجنکی لاړې پلار ته ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و په یوازې ځان یې بوکه راوویسته. ورته یې تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا هلک به پیغمبر وي دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راوویست. ولې چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې دی د 40 پهلوانانو عمره وي. عزیزانو بیا 40 هغه پهلوانان 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغوی دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې. 1400 او هلته خیال د قوای شهواني نو پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې
بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او دې ښځو ته به یې د خدای دین رسو. هلته د قوای شاواني خیال نه و، کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي، نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 15مې ضرورت پېښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړو. نو شعیب علیه السلام لونو ته ووایي چې بچیه دا هلک هر څوک چې دی دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د 40 پهلوانانو برابر دی. ورخی تاسو ورته ووایي چې زمونږ پلار غوښتی دا جنکی رالی او شعیب علیہ السلام سوال جواب موسیٰ علیہ السلام ته ووایي. موسیٰ علیہ السلام ورته وفرمایل چې ډېره ښه ده ځئ چې روان شو نو هوا لګېده، نو موسیٰ علیہ السلام دی جنکو ته ووایي چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما ته لار ښایئ چې زه په کوم طرف به ځم. داسې مه ځئ چې تاسو به مخکې روان یئ او زه به درپسې روان یم، ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامې د انسان چې دي بدن سره ونښلي او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاري. بیا د موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ما ته حیا راځي، لہذا تاسو رستو شئ او زه به مخکې روان یم او مخکې ما ته لار د حیا د عالم ته وګورئ چې جنۍ ځان نه مخکې او هوا لګي ستا بدن سره جامې پیوت شي او هغې کې اندامونه ښکاري، نو زه چېرته فتنه کې واقع نه شم، لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ما ته لار ښایئ نو روان. چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل، خبره اترې ورسره وشوې. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک پیغمبر دی او دعوت یې وله ورکړو چې زه دا خپله یو لور چې ده دا تا ته په عقد نکاح کې درکړم. موسی علیہ السلام دا قبوله کړه چې ډېره خو د دې لور په مهر کې به ته دومره موده فلانې خدمت ما سره کوې. موده تېره شوه، نکاح وشو. موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک ووایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشه، داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تېر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده. اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالي. ما تاسو ته عرض کړی چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځلې کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاؤس، لهري کچهري گیټ، اشرف روڈ، فراز فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریو کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ.
मूसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह फरमाए कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, वर्ष फिरऔन ता दाग़ गुरूर चे दे अगद इंतहा नबास। मूसा अलैहिस्सलाम रा रवान दरजे की दद बिबीता दर्दजे शोरोश बाल बच के दो किस्सा शोरोश मूसा अलैहिस्सलाम दी बिबीता हुई चितकेना लरी लग रना को देखकारी चलता ता तो सोर या रना सर शहर और दे जो अगले दे अंतनिज दे नो आवाज वर्तोशो छे मूसा फखलाना अलैक इन्नका बिलवाद मुकद्दस तुआ कह रहा है उबासा तब यो पाक और मुकद्दस वादी के वलाड़े कह रहे हो बात दरावश के दा अल्लाह और द मूसा अलैहिस्सलाम मंस की खबरी शोरोश दरावश के अल्लाह पाक मनसब नबुवत से हो आ मूसा अलैहिस्सलाम तवा और ब्याह के तपोस को दे लाश के अंसानी वाले वर्ते हुई कि मां तिल का भी यमीन कया मूसा ताजे लाख की सिदिए मूसा मूसा अलैहिस्सलाम और तो फरमाया हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी। ए परवरदिगार अदाम सादा अतवक्कउ अलैहा पदेज तकिया वामा वाहुश बिहा अला गनमी और पदे बांधे दगड़े और चेलैन सरोमा उलमा लिखी अल्लाह की तपोस कुछ मातिल कभी यमीन किया मूसा ताजे लाश की सीधी पद्धति जवाब दुमरा पकारू चाहिए आसार दगमा लाश के अमसार नुरा खबर है दुमरा उगदा वाले करे ही आसा है तवक्कउ अलैहा वाहुश बिहा अला गनम दुमरा उगदी खबरी तो जरूरत मुफस्सिरीन वही ची खबर दावा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल कुछ इला खुदनन मौका अल्लाह सरा द खबर को उख्तने दर नौकर आशल की खबरी उगदी का के जैसी से दावा बिया बलास दरने नदे वजना मूसा अलैहिस्सलाम वरसरा खबरी उगदी न अल्लाह वरसरा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फिरऔन तवर्षा दाग सरकशी के दद हाथ न तेर राग है मूसा अलैहिस्सलाम खुदा तो हुई थी या अल्लाह समा जब सफा न दा मां जब के लोग न मां सड़ो मुईन और मददगार पकार दे न अल्लाह तो फरमाए कि तासरा मुईन और मददगार हारून वजीरा हारून किस्ता रो दे दा में पैगंबरम को दा बस्ता मुईन और मददगार दा द्वारा राल फिरऔन पर दरबार के नाज थे मूसा अलैहिस्सलाम खुदा तो हुई थी या अल्लाह देर जाबिर और जालिमा बला दा उस वर्ष में वगता साद तौहीद दावत वर्कोम नु कागज और अजमाई को नु जबत को फिर अगर हुक्म जोर इस्तेमाल है बादशाह दे द फौजुनो द लश्करो खावन नो अल्लाह और तो हुई छे ए मूसा
داغه د ټول فوج او د لښکر جواب بستا د امثال کوي چې پوه شي په سترګو یې چې ورانه کوي دا امثال د هغه مخې ته وغورځوه بیا تماشه کوه چې څه بچو موسی علیہ السلام سره د امثال ننوت چې ننوتو نو فرعون ته وایي چې لعینا او د پروردګار عالم دشمنا ته خدای نه ورته زه څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شوی او ته ماته وایې چې ته خدای نه راویلي صحیح او چې ده غارت او پولیس ته حکم کولو چې راویلي صحیح دغه وخت جبريل راغی واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحينا الى موسى ان الق عصاك الله ما دغه وخت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام صاد دې فرعون مخه ته وغورځاوه فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا همسان یو لوی ازدها جوړ علماء وایي چې هغه ازدها داسې وه چې لاندې شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې د فرعون په محل پرته دومره دا خوله وازه فرعون چې څه وخت کې د اژدها د خولې ته وکتل نو موسی علیہ السلام ته آواز وکړو چې دا بلا را ټینګه کا ته چې څه وې ټیک وې زه منم او منډې کړې کور ته مفسرین وایي چې دستونه پې د یارې ولګېده 410 دسته په دغه ورځ د یارې تللی 410 خپل یو ایڈوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګولی تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا داسې لاس کو بس امسا چې دی ټیک شه بیا راووت چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چا خدای ته دی ووایه چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده موسی علیہ السلام ته ورته وایي چې ټیک ته راوځه کم میدان ته راشه یو میدان مقرر کو او ورته وایي چې ته هم جادوګر یې خو زما د جادوګرو سره ته مقابله وکړه فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته راجمع کړه او سلرمان او ماران او دا څیزونه یې جوړ کړي وو موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشه یې کول چې ډېر سات تېر شو دوی ښه ستړي موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې ووایه خدای ته چې دې مقابله وکړي که هغه خلک خدای مال یو شی راکړی دا به د دې مقابله کې لام سایله کې وروغورځو چې وروې غورځوله الله فرمایي واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي تلقف ما یأفکون ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې مارانو مخې ته وغورځو فاذا هي تلقف ما يأفكون ناګهانا اوانسان یو اژدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداغي جوړ کړي ماران او لړمان دا ټول راخ کو ختم د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې دی دا لرګي راخ کو هړکي دا مقابله چې دا یا خدای کولی شي او یا پیغمبر کولی شي دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتي دروغجن بس جادوګر ټول والقي السحرة ساجدين ټول جادوګر خدای ته په سجده پرېوت
دا موسی یقینی پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقي السحرة ساجدين، ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څوک ورته وی آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین، من پر رب العالمین ایمان رو. ورته وی رب العالمین خو زیم کنه، زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک درته هم ځان ته خدای راوي، لیکن آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید، نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخک دریاب دی، اوس بزک سکو. نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر، په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقي السحرة ساجدين، ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څوک ورته وی آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین، من پر رب العالمین ایمان رو. ورته وی رب العالمین خو زیم کنه، زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک درته هم ځان ته خدای راوي، لیکن آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید، نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخک دریاب دی، اوس بزک سکو. نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر، په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونو، دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی، بل لار دا بیا د اوبو دیوال.
دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغې ډکې راله چې هغه خوانه لارې والا ملګریم جوړو بو یو نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې کړکۍ نو دوی به په لارم روانو په کړکۍ کې به خپلو ملګرو تم کتل یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تاله ما په دریاب کې لاره درکړه نو دا خو ماله ګرانه نه ده چې ته ملګري تم ګوره په لار کې روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې کړه دی ټوړې وته فرعون چې راغی دې غاړې ته نو ودرېده او پوه شو چې تباه کېږي قوم ورته وویل چې ورځه ورپسې که نه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو ښه ورته پته وه چې موسی په حقه دی او زما نن د تباهي ورځ ده ښه دا زما په کور کې لوی دی اوس به زه د ده پیغمبري منم دا زما په غېږ کې لوی دی زه به د ده پیغمبري منم نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړی یعنې ورته پته ولګېده چې نن زه تباه کېږم ورکوشو او چې د دریاب دې منځ ته شو الله اوبو ته ووایي چې وینیسه اوبه پې داسې شو چې وینیو ده دا سر د اوبو نه را بهر کو او موسی علیه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړ او تماشه یې کوله چې اوس به څه کېږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له دغه دریاب نه چې په کوم دریاب کې مې فرعون سره د قوم غرق کړو 12 لارې مې درته پکې جوړې کړې بیا مې د اوبو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه مې تاسو له نجات درکړ واغرقنا آل فرعون فرعون میں سرد آل پاؤبو کے غرق وانتم تنظرون حال دادے چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وئ د دریاب په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کتل چې تاسو مخکې مې دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک مې راونیو فرعون 400 کاله بادشاہي کړې وه 400 کاله او په 400 کاله کې په سر کې نو درد شوی فرعون سر راویستو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی خدای ته دی وایه چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس هیڅ علماء وايي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څه وخت کې دی په غرغره شو نو چې څه وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبه د کافر نه قبليږي او باس د توبه دا د مسلمان ته د انسان تصور دا پکار دی چې 24 غنټې
بدد دا تصوری لکه د موسی علیہ السلام په زمانه کې یو شپونو اشپون چرته اوریدلی موسی علیہ السلام نه چې داسې الله یو ذات ته د دومره کمالات مالک ته د دومره صفات مالک ته وغیرہ او شپون خو چونکې د شپونو کلو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله به هم چېرته د انسانانو غوندې یو لوی انسان نو هغه به وي چې یا الله ته به چېرته یې زما خو ډېر خوښ یې جامې به دې خیرنې شوي چې درته یې لږې ووینځم یا الله ته به چېرته یې زما د دې ګډو د چلو ډېر ښه پی دي چې تا در باندې اوس کم یا الله ته د دې ټول کائنات تصرف کوي ته به چېرته یې ستړی شوی به یې چې لږه چاپي دې وکړم دا د ده وظیفه چېرته موسی علیه السلام په لاره تېرېدو پرې راپېښ شو چې دا یې واورېده نو ورته یې ویل دېړه دې غر کشه دا څه ویل ویلې ولې ویلې خدای خوراک کوي خدای ستړی کېږي قرآن کې راځي که نه الله لا اله الا هو وایي عزیزانو لا تاخذه سنة ولا نوم الله پاک له خوب ورځي او نستړی کېږي نو موسی علیہ السلام هغه شپون ته وایي چې د خدای بنده ده ته څه وایې دا خواره خبره ده کفر کې ته به چېرته یې ستړی به یې چاپي به کو جامې دې ووینځم پای در باندې اوس کم نو شپون ورته وایي چې زه خو ساده غوندې یم نو خو موسی علیہ السلام ته وایي چې والله که نور پوهېږم ویلې کافر شوې بس ګډ او چیلی په ځای پرېښوې او لارې یو کنده کې سملاستو چې وا خدایه نو زه خو په تا مین یم او ما خو ته یادولې او ستا د پیغمبر وویلې چې ته کافر شو او زه څه وکړم نو مولانا روم وایي چې وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی علیہ السلام ته وحی وشوه چې موسی ازما یار دی ولې ما نه جدا خدای ورته وایي چې ازما یار دی ولې ما نه جدا کړ دا شپون خو خدای وی زما یارو موسی علیہ السلام حیران حق بخش بیا ورته وحی چې تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برای فصل کردن آمدی اے موسیٰ ما خود دید پارا دنیا تلے گلے چې ما سره خلق یاران کا ما خود دل نہیں لے گلے چې ما نه یاران جدا کا ورشا زما د ذات او د صفاتو تبلیغ ورته وکا زما شان ورته وخایا نو بیا تماشا کاوه زما عزیزانو چې دا ځای صفائی دا ځای د کفر الفاظ ویم الله ورته یار وی ورته کنه چې دا ځای صفائی او نیت پاک مور دومره لویه ښځه وه دومره لویه ښځه وه چې موسی علیہ السلام ته وی چې بچیا کوهی تور ته روانې د خدای راسته
کمزور ما دا منز نشم کوله کرا تماف شي. نو چې موسی علیہ السلام کوئی تور تلارو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کدا مونږ را تماف شي ولزه ورته وای چې مکه ومونځ. بیا چې څورنګ پس دې کوی تور تطلو ول بچیا دې خدای پاک نه پښتنه وکړه چې مهرباني خو دې را باندې وکړه مونږ دې را تماف کو چې ستان نوم سده. چې موسی علیہ السلام ورته وی څو وخت چې ستان نوم سده وای چې ورته وای چې هغه وی چې زما نوم دې بے پروا. سنم دې بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد څه معنا؟ الله بے پروا دی. هغه ته وای چې زما نوم دې بے پروا. چې کور تراغه مور ته تاسو کو چې مو بچیا ودی وي خدای پاک ته وی چې وی څنګه مې دی هغه وی چې زما نوم دې بے پروا. بس یو وای ناری کو د کټه ځان غرزولو ولی مورې ول بچیا والله کوم قضا کوم وی چې ولی وی دا نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کی زه به څه وکم. بے پروا خدا مانه چې چا پروا نه لري کنه. تاسو خیال موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وی چې یا الله ته ودکېږو. الله ورته فرمایي چې موسی یو بوتل راواخله او لاس کې ونیسه. ولټه راځه بوتل راواغستو لاس کې ونیو. الله پاک پس نره غوندې باندې نسیم راوالو زولو. موسی علیہ السلام ته خوب ورغ او چې د خوب دچکای واله راس چې بوتل د لاسه پریوتو مات شو. چې ویښ شو الله ورته څه پوه شو وی الله خپوش وی موسی کزو د کېده نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقی نه وای پاتې. دا ما ټینګ کړی دی نو دا کائنات به مو سپورې داسې مات ویل کدا ستالاس کې بوتل چې مات شو. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وی چې یا الله ته دا خپل انصاف ما ته وکړه. انصاف دا خو آسانه خبره ده. ورشه او د دې فلانه چینی پلا غاړه کېنه غږ مه کوه چپ غلی یو طرف ته کېنه. موسی علیہ السلام لاړو د چشمې په غاړه باندې کېناستو. په دې کې یو بوډا راغی. بوډا د چینې په غاړه اوبه وڅښلې د پیسو امیانه ته پریوته. چې امیانه ته پریوته وډا لاړو. چې لاړو یو ماشوم هلک راغی اوبه یې وڅښلې چې ګورې امیانه پرته ده نو اوچته کړه او تخته. چې و تخته دو دې کې یو بل سړی راغو اوبه یې څښلې. چې اوبه یې څښلې هغه بوډا چې دی واپس راغو او دې سړی ته وایي چې دلته ما نه امیانه پریوتې وه د پیسو. هغه ما خو نه ده لیدلې. ویل څنګه تا نه لیدلې بل څوک اډو راغلی نه دی.
اوس هغه ته دا څه پته وه چې ماشوم تښتولی ده. لیدلې ده نه ده لیدلې، اغستې ده نه ده اغستې، خیر هغه بوډا سره توره وه، راویې ویسته د بل سړي نه سر وواډو مړې. موسی علیه السلام خدای پاک ورته وایي چې یا الله ستا انصاف دا دی امیانۍ چا یوړه او سر دې پې د چا پرېښود. ویلاو اے موسی دا زما انصاف څه پوه شوې؟ وی یا الله زه خو پوه نه شو. وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بوډا نه امیانۍ یوړه، د دې ماشوم د پلار امانت دې بوډا سره پروت و، دا بوډا پې منکر و. د دې ماشوم د پلار نه دې بوډا امانت ایثار کړی او نه یې ورکول. د دې ماشوم پلار پکې مړ شو، د هغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې. نو په دې چل باندې مې دې ماشوم ته د خپل پلار حق ورسو. انصاف دی که نه؟ خو دا مړی چې کو وی دا مړی چې کو دا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چې و د دې مړي پلار وجلی و، دته پته نه وه. په دې رنګ مې په دې بوډا د پلار بدل واغستو د هغه سړي نه. خیال م راغی پوی مونږ نه او بدل بدر نه واغستی. موسی علیه السلام ته خدای پاک وایي چې وایه اوس دا زما انصاف دی که نه دی؟ وی یا الله دې نه زیات انصاف بل څه نشي. اوس په ظاهر ته ګوره عقل حیران شي چې امیانۍ په کم رنګ کې پې یوړه، سړی په کم رنګ کې پې مړ کړو. نو ظاهري طور خو ورته عقل حیران شي، لیکن معنوي طور چې وګورې هغه عین انصاف شوی. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټې به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. نو قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کوم خلق سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرچ کوي، نو د دې خلقو انجام بدای. لکه موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی، نو د ده د تره زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیه السلام د تره زوی او دومره مالدارو، علما لیکي چې په 12 قچرو به د هغه د خزانو کنجیانې بار کېدې. نو موسی علیه السلام چې ورته ووایي چې زکات ورکه، څومره ورکړم؟ دومره. هغه چې زکات راټول کړو هغه څه لوی ډېری جوړ شو. چې ډېری جوړ شو ویل دې باندې خو خدای راستي که زما اړه وشي، دومره مال خو زه نشم ورکولی. موسی علیه السلام ته یې وویل چې زه پکې نه یم، او خلق را جمع کړ، میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې؟ موسی علیه السلام د زکات حکم کړی دی،
ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځئ چې صدا سے کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص. څوک ویسے الزام پہ لگاو، صاحب پہ لگاو، نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ولډه بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه ته ورله چې ورله پکې کېناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله دې شان تا ګور را پاسې ده په څه نیت او خلې نه وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی او ټول قوم سره میټینګ کړی، وعده کړی و چې د په موسی علیہ السلام دا الزام لګی. زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګوم پوی هم نشم او ایمان مې پراو. الله اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپه شو، اسمان ته وکتل. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي نیسا ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب مې درته سیري کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کتل. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون راونیو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم ستا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې ګیر شو اوس یې سم نه کېږي. 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کاله اوس یې سم نه کېږي. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون ځمکې راغو. بیا یې ورته وویل خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راغ. بیا یې ورته وویل خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راغ. چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه ورشئ د ټولې خزانې راوړئ
سړي لاړو تمام خزانه راوړې او دته په سر کې چې کېښوي بیا ورته ځمکې ته وي چې خوځي ځمکې سره د خزانو جذب کړو تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو سره د مال تباہ و برباد شو عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحان غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه اوږې راوسته سره د بچو مې نهار کړې ګورم چې ته ما ته رجوع کړې او که ته یو بنده ته رجوع کړې دغې نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقائد د چا عقیدې د روس دي د چا عقیدې د چین دي د چا عقیدې د امریکې دي د چا عقیدې د انګریزانو دي د چا څه بلا دي د چا څه بلا دي بهرحال هغې سره زما کار نشته زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما ستاسو په مخ کې بیان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره په اخلاص دعا وکړئ چې خدای د پاکستان قانون قرآن خدای د پاکستان قانون قرآن یا الله دا موجوده برسره اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورکړي چې بعد په دې طرف راځي خدای د ملک حکمران هغه خلک کی چې ستا د قانون تابعدار ستا د قانون اتباع کوي شرم پرده مو